څه شی چې موږ یې غواړو په دغه ویډیو کې بیان کړو هغه د دغه زمردي شین بخونده میلو شمارل دي. چیرته چې هره میله یو عدد بیانوي، کوښښ وکړئ د هغو عددونو په وسیله چې زده مو دي دا وښیئ. دا عددونه 1 2 3 4 5 6 8 9 او د دې کار لپاره زه غواړم چې د لسو په ګروپونو کې یې جلا کړم. څومره لسیز لرو او دقیقاً څومره یویز پاتې سوی. راځئ چې د لسو په ګروپونو کې یې ولیکو. نو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ودرېږئ چې غلطه سوم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ښه، نو دلته د لسو یو ګروپ سو. اجازه راکړئ چې خط ترې تاو کړم ترڅو پوه سو چې دا لس دي. نو دا د لسو یو ګروپ سو. اوس وګورئ، کولای سو د لسو نور ګروپونه هم جوړ کړو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دا هم د لسو بل ګروپ، یعنی دوهم ګروپ. وګورئ داسې ښکارېږي چې د لسو نور ګروپونه هم پکې جوړولی سو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دا هم د لسو دریم ګروپ. داسې ښکاري چې نور هم جوړولی سو. دا یې دریم ګروپ. او دلته بیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لرو. ښه، دا یې هم د لسو څلورم ګروپ. دلته د لسو څلورم ګروپ کولای سو د لسو همدومره ګروپونه جوړ کړو. دلته دا لس دي او دلته دا نور لس دي. دا هم دریمه د لسو مجموعه او دا هم څلورمه. نو موږ ویلی سو چې لس جمع لس جمع لس جمع لس، یا دا ټول څلور دانې. 1 2 3 4 دانې د لسو ګروپونه کېږي، مګر تر اوسه لا نور عددونه هم پاتې دي. تر اوسه پورې 1 2 دانې یویز لرو. دا یو، دلته دا یو دی او دا بل یو دی، دا هم بل یو. دلته په دې ځای کې دا 2 دانې یو لرو، دا 2 دانې یو دي. هیر مو نه وي چې دې هرې شنې میلې ته مو یو ویلي وو. نو دا تام عدد څو دی؟ 14 څو کېږي؟ 11 12 13 14 جمع 22. اجازه راکړئ ولیکم. نو دا 14 او 22 دي. نو خپله همدا عدد څو دی؟ ډېر ښه، د عددونو له سیستم څخه ګټه اخلو، کوم چې د عددونو د بیانولو لپاره دی. ویلی سو ډېر ښه، د عددونو سیستم موږ ته د عددونو د بیان لاره راښیي. د اول ځای د یویز ځای دی. اجازه راکړئ چې د آبي رنګ راواخلم. ښه، دا د یویز ځای دی. دلته یو له دې عددونو څخه استفاده کوو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وبګورو چې څو یویز لرو. 2 یویز لرو. په دې چپ طرف کې د لسیز ځای دی. نو په دې ځای کې موږ وایو چې څو دانې لس لرو، یعنی څو دانې د لسو مجموعې یا ګروپونه لرو. موږ پوهیږو چې څومره لس لرو. 4 دانې د لس ګروپونه، هغه لار چې د عددونو په سیستم کې موږ ورباندې عددونه ښودلی سو، دا چې ووایو موږ 4 دانې د لسو ګروپونه او 2 نور لرو. دلته موږ دې ته 42 وایو. او یا د دې بله لاره دا ده چې ووایو 4 د لسو ګروپونه، یعنی لس جمع لس جمع لس جمع لس 40 کېږي. مګر بیا هم یو ځل بیا د عددونو سیستم کاروو چې دا عدد ارایه کړي. او بیا 2 یویز لرو، مګر زه غواړم په دې ډول یې ولیکم ترڅو چې په یاد مو پاتې سي. دا 4 کوم چې 4 لسیز بیانوي، په همدې ډول 40 هم بیانوي، ځکه چې 4 لسیز 40 کېږي.